السلام علیکم، زه یم طارق زیان صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل. پام واړوم د نن ورځې تازه لنډ او وروستي خبرونو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني او چارواکو سره په داسې حال کې لیدلي چې د افغان طالب استازي 11 کسیزه پلاوی هم نن په چهارشنبه اسلام آباد ته په سفر دي. پدارام ولسمشریزو ټاکنو ته نومان عبداللطیف پدارام وایي امریکا غواړي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات خپل په ګټه تمام کړي، ځکه یې د انتخاباتو تر مخه د طالبانو سره د سولې خبره ګرمه کړې وه او داسې ښکاره کوله چې ګواکې انتخابات به وځنډېږي او موقت حکومت به جوړ شي، خو بیا یې د انتخاباتو تر نیټې 2 اونۍ وړاندې د سولې خبرې لغوه کړې. مسلم یار نن د جرګې غونډه کې ویلي چې بې بایومټریکه کارول شوي رایې به پر کمیسیون په زور شماري، خو رحمت الله نبیل وایي شک لري چې مسلم یار به د افغانستان تابعیت ولري. حکمتیار د حزب اسلامي مشر او د ولسمشریزو ټاکنو یو تن نومان ګلبدین حکمتیار وایي د ټاکنو پایلې هغه وخت ورته د منلو وړ دي که د ټاکنو کمیسیون یوازې بایومټریک شوي رایې وشمیري. ټاکنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی دی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر تر اوسه 2,580,000 تنو ته رسیدلی دی چې په دغه شمیر کې د نورو تغییراتو امکان هم شته. لوبه ای بی ډیویلر د نړۍ مشهور سویلي افریقایي کرکټر ای بی ډیویلرز د لومړي وار لپاره د آسټرالیا په بیګ باش لیګ کې واخیستل شو. ډیویلر چې په کرکټ کې ځانګړی نوم لري په یاد لیګ کې د افغان سکه توپ اچوونکي مجیب زدران او ظاهر خان سره یو ځای په برسبن هیبډ لوبډله کې شامل شو. نو دا و د نن ورځې وروستي خبرونه، تر بیا ښې چارې.